السلام علیکم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست. خدای دې وکړي د ژوند شپې ورځې پر تاسې په خیر تېرېږي او هیله ده چې تېر درسونه مو هم زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو، د 10م صنف د پښتو مضمون دی او 12م لوست یا درس دی. تاسو پوهېږئ چې په 12م درس یا لوست کې موږ تاسې لومړۍ برخه خلاصه کړې وه، نو نیمه برخه پاته وه، نن یې دوهمه برخه ده چې راځو د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې باندې بحث کوو. زه لنډه کتنه کوم که څه موږ تاسې یادونه کړې وه. په لومړۍ برخه کې ګرانو زده کوونکو د پښتو ادبیاتو لرغونې دوره پر 3 برخو باندې ویشل شوې ده: لرغونې دوره، منځنۍ دوره او معاصره دوره. او موږ تاسې په 10م صنف کې بیا پر لرغونې دورې باندې بحث کوو. منځنۍ دوره په 11م کې او معاصره دوره په 12م کې بحث ورباندې کیږي. لرغونې دوره ما مخکې هم ویله چې د 2مې هجري پیړۍ څخه شروع کیږي تر 11مې هجري پیړۍ پورې. او دا مې هم یادونه وکړه ګرانو زده کوونکو چې د پښتو اثارو د ایجاد ځایونه 3 ځایونه دي. کوم ځایونه؟ غور دی او د کسي غر دی او ملتان دی. په غور کې امیر کروړ باندې موږ تاسې بحث وکړي، د هغه ویاړنه باندې چې لومړنی شعر دی چې زه یم زمری دې نړۍ له ما اتل نسته. او د کسي په غره کې شیخ بیټني و چې مناجات یې ویلی دی، دعا یا غوښتنه کړې ده د خدای څخه، هغه یو منظوم کلام وړاندې کړی دی. په ملتان کې رضا لودي او حامد لودي یا د لودینانو کورنۍ چې پر دې باندې مو بحث وکړي چې د دې منظوم لیکو او په جواب کې بل لیکو. دا د لرغونې دورې لومړنۍ برخه وه چې موږ تاسې په لومړۍ برخه کې 12م لوست کې بحث ورباندې وکړي. نن راځو د خیره سره همدغه د پښتو ادبیاتو لرغونې دوره کې پر 3مه هجري پیړۍ باندې، ځکه په 2مه هجري پیړۍ کې هغه مسایل پیښ شوي وه. اوس نو راځو ځکه چې د پښتو ایجاد یا په اصطلاح هغه څه چې په لاس کې لرو د 2مې هجري پیړۍ څخه یې لرو. نو راځو 3مه هجري پیړۍ ته. په 3مه هجري پیړۍ کې او پښتو چې ده څه شي اضافه سول په پښتو کې. پښتو کې نثر او ژباړه دواړه راغله. یعنی هلته خو مخکې موږ شعرونه درلودل، کلام درلودی، منظوم کلام، او په 3مه هجري پیړۍ کې نثر او ژباړه دواړه اضافه سول. څنګه؟ ابو محمد هاشم سرواني چې دی د بست اوس هلمند مخکې د بست تمدن د بست په سروان کې زیږېدلی دی. دی په 223 کال کې او بیا پر 299 کې دلته وفات شوی دی. دغه د ژوند هغه ساحه ده. او په دې کې تر ټولو مهم کار چې شوی دی د سالو وژمه د ده یو اثر دی چې پټې خزانې دغه نوم خوندي کړی دی. د ده یو تر ټولو مهم شی دا دی ګرانو زده کوونکو چې ته ژباړه کړې ده. تاسې وګورئ د ده په 82مه صفحه کې څه وایي: ژبه هم ښه وینا کاندې چې وینه د خاوند په لاس کې زر او درهمونه. دلته د ده استاد دی چې ولاړی کله بغداد ته د ابن خلاد، هلته د ده هغه سره اوسېدی، استېدی او د درس ورباندې وایه. نو څو شان یې ده وژباړله. او بل تر ټولو مهم شی چې د ده په برخه کې راغلی دی، مهم شی هغه د غزل یا خپله د نثر په برخه کې چې د سالو وژمه ما یادونه وکړله. نو پښتو ته په دغه 3مه هجري پیړۍ کې هم ژباړه چې ده وکړل او هم نثر ده وکړي. نو دی تر ټولو په لومړني کتار کې راځي ابو محمد هاشم سرواني. بل راځو ګرانو زده کوونکو 5مه پیړۍ ته راځو. په 5مه هجري پیړۍ کې قصیده راغله پښتو ته. قصیده چې ما مخکې درته ویل د هغه شعر ډولونه چې معرفي کوله، قصیده یو یعنی د 14 څخه نیولې تر 200 پورې، تر 2500 پورې بیتونه پکې راځي، ټول موضوعات په هغه کې تشریح کیږي. نو قصیده راغله. قصیده چا ولیکل؟ لومړنی کس یې څوک و؟ شیخ اسد سوري و. دی هغه لومړنی د غور اوسېدونکی یا په اصطلاح هغه د سلطان شهاب الدین غوري د زمانې د وختو دی، د هغه په وخت کې چې واکمني هغه درلودل. نو دی لومړنی سړی دی چې قصیده یې پښتو ته وړاندې کړله. تاسې وګورئ د ده یو څو بیتونه زه درته وایم، نور یې تاسې وګورئ ځکه چې ډېره ده. د فلک له چارو څه وکړم کوکار، زملوي هر ګل چې خاندي په بهار، هر غاټول چې په بیدیا غوړېده وکا، رېژوي یې پاڼې کاندي تار په تار. د شیخ اسد سوري د لومړنۍ قصیدې څخه چې لومړنی سړی و پښتو ته قصیده ډالۍ کړل. ورپسې ښکارندوی دی. ښکارندوی کې هم په بست کې اوسېدلی دی، یعنې په هلمند کې او بیا په غزني کې هم ژوند کړی دی. دی هم
د سلطان شهاب الدین غوري د زمانې یا په هغه وختو کې د ده د قصیدې څخه هم زه یو څو بیته درته وایم، تاسې وګورئ په 84مه صفحه کې د پسرلي ښکلوونکي بیا کړل سینګارونه، د پسرلي ښکلوونکي بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، مځکه شنه لاشونه شنه، لمنې شنې سوې، تلیسا زمردي واغوسته چې شي غرونه. دا د ده د قصیدې یو څو بیتونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو شپږمې هجري پیړۍ ته. په شپږمه هجري پیړۍ کې بیا په پښتو ادبیاتو کې څه شی اضافه سول یا څه شی راغله پښتو ته؟ رزمي سندره راغله. رزمي سندره راغله او په پښتو کې ځای ونیوی او چا دا کار وکړي؟ دا ملکیار غرشین وکړي. ملکیار غرشین چې دی هغه د سلطان شهاب الدین همسره دی زمانې دی، خو ژوند یې لږ دې طرف ته هم کړی دی 6مې هجري پیړۍ کې، او رزمي سندره یې پښتو ته ډالۍ کړې ده. رزمي معنا هغسې حماسي سندره چې یو ډول خلک هڅوي چیش ته؟ جګړې ته. نو تاسې وګورئ ډېره جالبه ده. څښتن مو مل دی اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی غازیانو ګورئ. څښتن مو مل دی تورې تیرې کړئ، دشمن مو پرې کړئ، منګولې سرې کړئ. څله به تښتو څښتن مو مل دی، که ټینګ کړو زړونه په بري یونه، چې زمري یونه اسلام راڅخه دی. څښتن مو مل دی غازیانو راسئ، ټول شاوخوا سئ، د شهاب په ملا سئ، د شن مو غوڅ کړئ، څښتن مو مل دی. دی په دې برخه کې تاسې وګورئ چې تر ټولو هغه رزمي سندره ده چې خلک جګړې ته هڅوي، نو پښتو ته یې بهترینه ډالۍ ورکړې ده. بل دوهم شیخ تیمن کاکړ دی. شیخ تیمن کاکړ هم په دغه هجري پیړۍ کې یعنې 6مه کې یوه عشقي سندره هم پښتو ته ډالۍ کړله، ځکه چې په سندره کې او بیا چې عشقي وي او بیا لومړنی کس شیخ تیمن کاکړ د پښتو ته یو ډېر ښه ډالۍ ورکړې ده. تاسې وګورئ ګهیز رڼا د لمر خپره سوه، ګهیز رڼا د لمر خپره سوه، زما پر کور د ویر ناره سوه، د بیلتون ورځ توره تیاره سوه، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. په دغه وخت کې د ده دغه د محبت یا د عشق سندره شیخ تیمن لیکي او بالاخره موږ ته خوندي کیږي او راپاته کیږي. بل مسله چې شي د دریم سلیمان ماکو په همدغه پیړۍ کې ګرانو زده کوونکو دا دریمه شمېره ده. سلیمان ماکو پښتو ژبې ته تر ټولو مهم اثر تذکرة الاولیاء ورکوي. هغه د ټولو هغه شاعرانو د اولیاو هغه ژوندلیکونه پکښې خوندي کوي. دا نو د 612 هجري شمسي کال دی او بالاخره سلیمان ماکو په دې برخه کې تر ټولو مهم اثر وړاندې کوي او پښتو ته یې ډالۍ کوي. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې د هرې پیړۍ هغه خاص ټاپ شاعر مرخص دی پر هغه خبرې کوو. نور شعرونه تاسې وګورئ په کتاب کې. 9مه هجري پیړۍ ته راځو. په 9مه هجري پیړۍ کې عرفاني افکار او د مقاومت سندره پښتو ته دننه سول. یعنی عرفاني هغه څه چې په اصطلاح عرفان او تصوف برخه وي، او د مقاومت سندره هم هغه څه چې په اصطلاح لکه مخکې چې د رزمي سندرې د حماسي سندره وه، اما د مقاومت سندره دا ده چې موږ څه رقم یو انقلاب وکړو، مقاومت وکړو دغه پر وړاندې. نو دغه وخت کې 6مه هجري پیړۍ کې دغه څه پښتو ته راغلي دي. په عرفاني ادبیاتو کې یا په عرفاني افکار هغه وخت اوس نو بیا وروسته ادبیات سول. عرفاني ادبیات بیا نو ډېر سوله، ډېر چې کوم شاعران یا لیکوالان په هغه برخه کې کار وکړي بیا نو هغه د ادبیاتو برخه ایجادوي یا د مقاومت ادبیات. نو په دې کې د خدای مینه د شیخ متی بابا تر ټولو مهم اثر او بالاخره په دې برخه کې چې سوی ده چې دا د خدای مینې اثر د شعرونو یوه ټولګه د یو کتاب دی. زه یو دوه بیته درته وایم تاسې ورته وګورئ. زه چې څرګند په دې دنیا سوم، د ښکلي مخ په تماشا سوم، ستا پر جمال باندې شیدا سوم، له خپلې سټې را جلا سوم، په ژړا ژاړم چې بیلتون دی، یمه پردیسۍ بل مې تون دی. یعنی هغه وخت د عرفاني افکارو برخه وه چې پښتو ادبیاتو ته یې تر اوسه پورې دغه ډالۍ ورکړې او پاته ده. بل ورپسې ګرانو زده کوونکو د ده ورپسې څوک دی؟ بابا هوتک دی. د مقاومت سندره یې پښتو ته ډالۍ کړل.
دی اصلا د کلات په اټغر کې اوسېدی او شاوخوا د 661 څخه تر تقریبا 940 پورې د ژوند کړی دی هجري پیړۍ پورې کلونو پورې چې 90 کاله د عمر سوی دی. د زیږېدنه ما درته وویل چې 661 او مړینه یې په 940 کې سوې ده. بابا هوتک هم خپل پښتو ادبیاتو ته او پښتو ژبې ته یو ډېر څه چې وړاندې کړي دي هغه دا دي چې موږ د مقاومت د سندرې یو څو برخې درته رااخلو، درته وایو نور یې تاسې وګورئ. ګرانو زده کوونکو، پر سرغر بل راته نن اور دی. سرغر یو غر دی او دا په کلات کې دی او دلته یو اخبار هم یو وخت چاپېدی د سرغر نوم یې درلودی. پر سرغر بل راته نن اور دی، وګړی جوړ راته پیغور دی. پر کلي کور باندې مغول راغی، هم په غزني هم په کابل راغی. غښتلو ننګ کړی دا مو وار دی، مغول راغلی په تلوار دی. په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلي کور باندې مغول راغی. دا یو ډول د مقاومت د ادبیاتو یا د سندرې هغه ډول دی چې بابا هوتک پښتو ته ډالۍ کړی دی چې څنګه خپل خلک وهڅوي انقلاب ته یا جګړې ته. راځو ګرانو زده کوونکو 8مې هجري پیړۍ ته. په 8مه هجري پیړۍ کې کرار زموږ د ادبیاتو ډولونه ډیریږي او پښتو ته چې ډالۍ کېږي ځکه لومړني کسان دي، نو غزل او مثنوي هم راغله په 8مه هجري پیړۍ کې. اکبر زمینداورۍ چې داوري زمینداوري داور چې دی دا داوري تخلص چې تر اوسه پاته دی دا د له هغه وخته څخه پاته دی او دا په هلمند کې زمینداور چې دی. نو د تر ټولو مهم هغه د مثنوي او غزل دواړې برخې د پښتو ته ډالۍ کړي دي او تر اوسه پورې چې پاته دي. نو تاسې ورته غوږ شئ، ډېرې جالبې نمونې دي. د مثنوي یوه برخه یې درته وایم، 15 صفحه ده. ګرانو زده کوونکو، وایي زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه لرو تمیز. یو پر بله عاشقان یو، په خپل عشق کې صادقان یو. یو په بل پسې رنځور یو، چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق که ښه دی که بلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی. دا د اکبر زمینداوري د غزلې یا د مثنوي د برخې یو څو بیتونه وه. تاسې وګورئ د غزل یوه برخه به هم درته وایم چې غزل یې ډېر پښتو ته خاص ډالۍ کړې ده او اکبر زمینداورۍ تر ټولو بهترینه ډالۍ چې پښتو ته یې ورکړې ده دغه ده. د خپل ځان له حیرانۍ څه ویل کړم، د عشق ویر به تل په خپله پټول کړم. ما مدام لکه بورا پر ګلو گشت کړ، اوس به ځم په سرتور سر فراق د ګل کړم. د غماز لړمون به زه په لمبه کېږدم، ځینې هیر به د یار بزم ګل او مل کړم. زما د یار د مینې اور په زړه کې بل دی، زه به سر و مال شیندم دید به حاصل کړم. د بیلتون له ویره ژاړم اوښکې وینې، زه اکبر په خپل اشنا د سر شیندل کړم. د اکبر زمینداوري غزل و چې څو بیتونه مو درته وویل. ګرانو زده کوونکو، راځو همدغسې 9مې هجري پیړۍ ته. 9مې هجري پیړۍ کې بیا په پښتو ادبیاتو کې یو څه نور د شعرو نمونې داخلي سولې. رباعي داخله سول، ساقينامه داخله سول او حکایت داخل سو. خلیل نیازی او سلطان بهلول لودي دوی دواړو په رباعي کې کار وکړي. لومړنی سړی چې خلیل نیازی دی او د سلطان بهلول لودي، دغه لودي یا لودینان کورنۍ چې په هند کې واکمني کړې ده او د دې کورنۍ څخه سلطان بهلول لودي واکمن و، باچا و. نو خلیل نیازی د سره ناستګویه سړی و. بالاخره د یو رباعي ولیکل او په جواب کې خپل سلطان بهلول لودي هم یوه چش لیکلې ده، یوه رباعي لیکلې ده. تاسې وګورئ د دغسې لنډه یو نمونه یې زه درته وایم چې تاسې په دې پوه شئ چې په هغه وختو کې څونه شاعرانو څونې ظرافتو ته پام کړی دی. خړې ورځې ژاړې له پاسه، کویله غږ کا بیلتون له لاسه. په هغه لونې ګوهر په خول ستا، دا مرحبا کا ستا زموږ مواسه. د خلیل نیازي په جواب کې بیا خپل سلطان بهلول لودي څنګه ورته لیکي دغه رباعي: ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه. ګوره ورځې د داد له پاسه، خول مې د عدل په درو روڼ دی. جهان به زیب مومي زما له لاسه.
یعنې ده ته وایي چې ته راسه او دلته به زه هر څه تر تا جار کړمه. نو د دوی ناسګوی سړی او پښتو ته یې رباعي ډالۍ کړې ده. بل دریم په دې برخه کې زرغون خان نورزي بیا څه وکړله؟ زرغون خان نورزي پښتو ادبیاتو ته پښتو برخې ته ساکنامه ډالۍ کړله. دی د هلمند د نوزاد د دیراوت کې اوسېدی، اول ته یې ژوند کړی دی. د ده د ساکنامې فقط زه یو 2 بیته درته وایم: ساکي پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې په خلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه. ساکي دغه د ساکي یا د شراب یا د پیمانه خبره چې کېږي دې ته ساکنامه وایي بیا په ادبیاتو کې. نو خپله زرغون خان نورزي لومړنۍ ساکنامه ویلې ده او پښتو ته یې ډالۍ کړې ده. ورپسې ځو څلرم په همدغه 9مه هجري پیړۍ کې یو څو ښځینه هم پښتو ته کار کړی دی، ادبیاتو ته یې کار کړی دی. زرغونه کاکړي او خپله میرمن رابعه او میرمن نیکبخته وه. زرغونې کاکړي خپله حکایت نظم کړی دی او دا یې په پښتو ادبیاتو کې ډالۍ کړی دی. خپله دا یو اثر هم لري ګرانو زده کوونکو چې د پښتو بوستان نومیږي. او پنځم خپله میرمن رابعه ده او بیا ورپسې میرمن نیکبخته ده. میرمن نیکبخته خپله د ارشاد الفقراء په نوم باندې یو اثر هم پښتو ته ډالۍ کړی دی. او ورپسې خپله دوست محمد کاکړ به حکایتي اثر، خپله یو حکایتي اثر چې دا د غرغش نامې په نامه باندې دی چې 926 کال کې پښتو ته ډالۍ کړی دی. دا د 9مې هجري پیړۍ هغه مهم شاعرانو ګرانو زده کوونکو چې خلیل نیازي او سلطان بهلول لودي رباعي ډالۍ کړله، زرغون خان نورزي ساکنامه ډالۍ کړل او خپله زرغونې کاکړي یو حکایت نظم کوي په پښتو او دا یې ترجمه کوي چې دا خپله په ښځینهو کې لومړنۍ ترجمنه ده یا ژباړونکې ده او د اثر چې دی د پښتو بوستان نومیږي. او میرمن رابعې، میرمن نیکبختې همدغسې اثار او دغسې کلامونه پښتو ته ډالۍ کړله او بیا دوست محمد کاکړ حکایتي اثر ډالۍ کوي. راځو ګرانو زده کوونکو 10مې هجري پیړۍ ته. په 10مې هجري پیړۍ کې عرفاني مضامین چې شوله پښتو ته دننه شول. عرفاني مضامین هغه دي چې په اصطلاح د تصوف او د عرفان او د اخلاقو خبره کیږي او د خدای د مینې خبره کیږي. نو په هغه کې شاعران هغه مهم شاعران زه فقط نومونه درته یادوم: شیخ عیسی مشواڼی و، شیخ علي سرور لودي و او شیخ بوستان بډیڅ و. دوی په ټولو کې یعنې نوموتي وه. نور ډېر څه کار کړی خو دوی هغه نوموتي دي چې تاریخ پوهانو د ادب پالانو راخیستي دي. راځو 11مې هجري پیړۍ ته چې دا نو اخره پیړۍ ده د لرغونې دورې د ادبیاتو. شیخ صالح محمد الکوزي چې دی خپله یو عارف سړی و، عابد سړی و، پټې خزانې د ده ژوندلیک او د ده هغه اثار خوندي کړی دي او تر موږ تاسې پرې را رسولی دي. نو په دې برخه کې زه فقط د ده د کلام یوه نمونه تاسو ته وړاندې کوم او په دې برخه کې تاسې وګورئ: په خپله کار کړې، په خپل انکار کړې، کله بادار یم کله مې خوار کړې، ته خو قادر یې په صفتونو کله مې نور کړې کله مې نار کړې، عیسی حیران دی په دې شیونو کله مې یار کړې کله اغیار کړې. په ډېر بخښنې چې دا د 10مې هجري پیړۍ د عرفاني مضامینو څخه د شیخ عیسی مشواڼي یو نمونه مې درته راواخیستله ومې ویله. ګرانو زده کوونکو په مجموع کې د نن درس خلاصه دا ده چې موږ تاسې د 2مې هجري پیړۍ څخه شروع کړی وه چې په 2مه هجري پیړۍ کې مو اول د دې ایجاد بحث وکړي، د کتابو بحث مو کوي او نن مو د 3مې هجري پیړۍ څخه شروع تر 11مې هجري پیړۍ پورې کومو مهمو شاعرانو، کومو مهمو هغه د شعر ډولونه چې پښتو ته راغلي پر هغه مو بحث وکړي. تر بل درسه چې زه درته حاضرېږم ستاسې کورنی کار دا دی چې کتابچې راواخلئ، د هر شعر یوه نمونه ولیکئ او د هغه ډول ولیکئ چې دا ساکنامه ده او که قصیده ده، مثنوي ده او که یا رمزي سندره ده او که یا د مقاومت سندره ده او که یا رباعي ده او چا په کومو تاریخو کې پښتو ته څه شي ورکړي دي. تر بل درسه چې زه درته حاضرېږم د خدای په امان ښه وخت ولرئ.